دین وجنا ستاسو او زمن حقیقی کور دا د آخرت کور دے او د دنیا دا کور دا عارضی کور دے او د دنیا دا کور د دی ژوند ډیر معمولی دے او د آخرت د کور زندگی د ابد الآباد او د ہمیشہ د پاره دا. ذکر اللہ فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو دا گمان نے چې تاسو ما بس پیدا کړی او تاسو با دنیا نه واپس نه راځئ ماتا، تاسو به په دنیا کې ہمیشہ اوسیږئ نه. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اللہ وی ما تاسو دی خاوری نه پیدا کړی دی خاوری ته بم واپس کوما او دی خاوری نه بم واپس را پورته کوما ځان ته بم دروما. اکفرت برب الذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. دا غزات نے انکار کے کمزات چتد گندن نطفینا پیدا کرے تید خاورنا پیدا کرے. کفرت برب الذی خلقک من تراب تید خاورنا پیدا کرے بے د نطفینا پیدا کرے بے برابر کرے سڑی دن نجون کو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ رب العزت دا انسان دا زندگی دا دی انسان دا زندگی دا مدا دا پیدا کریم اللہ دا مقرر کریم اللہ دا زندگی ور کریم دی انسان لا اللہ دا. اللہ بد دی مبارک تپوس کی لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ وی خامخا ضرور بے ضرور بستاسو نستاسو دی نعمتون مبارک تپوس کو. او حدیث مبارک کی رازی پنزو شزونا دے پنزو نمخ کی غنیمت اگانا. نمبر ایک دا جون چی تالا اللہ کم در کرے نو دا جون دا دا مرگ نمخ کی غنیمت اگانا. دا کم زندگی چی تالا اللہ در کرے دا ستا زندگی دا دنیا دا آخرت دا پارا او دا آخرت دا گٹلو دا پارا دا آخرت دا خیستکولو دا پارا دا آخرت دا پارا توخو گنا. نبی علیہ السلام او فرمائل پینزو سیزونا دا پینزو نمخ کی غنیمت اگانا. جون دا دا مرگ نمخ کی غنیمت اگانا کہ تعالی اللہ کم زندگی در کردی دا ستاد دی یو زندگی کی دی یو سبحان اللہ قیمت دا چی تر واخلی زمی عزت مندو دا دنیا چی دا سمر نعمتون دی دا سپوگمائے دا ستوری دا نور دا باغونا دا دریابونا دا سندونا دا خزان دا بخار دا یخنیو دا گرمی دا لال و جواہر دا سونا و چاندی دا طول چرا جمع کی دنیا دا یو سبحان اللہ قیمت تا نرس. دا اللہ پا نظر کی دا سبحان اللہ چا سمر قیمت تے دا دی طول دنیا نزید تے دا چی دانور پا سشی باندی لگی دا سمر مخلوقات چی تا تخکاری دا دی طول مخلوقاتنا دا اللہ پا نظر کی دا سبحان اللہ قیمت دیر دے. او دا قیمت دا سبحان اللہ چی تاو ما تا ملاوی گی نو دا با ملاوی گی پا زندگی کی. یو سڑے جن تیرئی پا سبحان اللہ دا دی قیمت علا دے چی سڑے جن دی او سبحان اللہ وی. دا الحمدللہ قیمت دا دی طول کائنات دا ذراتنا دا دی غروننا دا سندوننا دا دی طولنا دا اللہ پا نظر کڑیر دے. نو اللہ رب العزت زمی عزت مندو دا کائنات پیدا کرے دا دی انسان دا پارا دے او انسان اللہ پیدا کرے دا خپل ځان دا پارا دے. اللہ وی دا سمر شین جتا تخکاری دا طول مستا دا پارا پیدا کری
خو ته مې ځان د پاره پیدا کړې. دا ټول نعمتونه چې الله دی انسان له پیدا کړی دي، نو دا انسان ته دا نعمتونه فائدہ ورکوي. دی نعمتونو کې الله د خیر پهلوم اخدا، الله د شر پهلوم اخدا. نو د انسان دا زندگی اللہ نبی فرمائی وی دا جون دا د مرگ نمک کی غنیمت اگانا. او چې کم صحت اللہ تعالی در کړی دی، نو دا صحت دا د بیماری نمک کی غنیمت اگانا. بیمار نہیں، په وجود باندې روغی، لاس پو باندې روغی، سترګو باندې روغی، زړه وی روغ دی، دماغ دی روغ دی، نو دا روغ صحت دا د الله د طرف نه تحفه ده، دا د الله نعمت دی. دا دی روغ صحت دا دی نعمت قدردانیو کا چې کله بیمار شي به برته پته ولګي. دا سترګې دي دا الله درکړي دي، دا سترګې د الله درکړي نعمت ته، نو د دې سترګو قدردانیو کا مخکې د دینه چې دا سترګو نه نظر لاړ شي. دا غوږونه الله درکړي، دا د الله نعمت قدردانیو کا مخکې د دینه چې دا جبه دي پمنه شي، مخکې د دینه چې دا جبه دي چاړی شي، مخکې د دینه چې دا جبه دي ګونګی شي. په دې جبه باندې الله مخه پکوا، په دې غوږونو الله مخه پکوا، په دې سترګو الله مخه پکوا. دا لاسونه د الله نعمت ته، دا خپې د الله نعمت ته، دا زړه د الله نعمت ته، دا دماغ د الله نعمت ته. د انسان په دې بدن کې 360 جوړونه دي، دا هر جوړ د الله نعمت دی. رسول الله مبارک نے فرمائے دویم دا روغ صحت دا د بیماری نمخ کی غنیمت اگنا، او دریم دا فراغت دا مخ کی د مشغولتے نہ غنیمت اگنا. چې ته فارغ ہے، تعالی اللہ ٹیم در کرے، وقت در کرے دیں، ٹیم در سرشتا، وقت در سرشتا، دا اللہ در رضا کولو دا پارا سائیو کا، محنت کا، کوشش کا، راپاس اللہ صرف روغو کا، دا اللہ دا پخلا کولو او دا اللہ دا خوشالولو دا پارا دا خپل ٹیم فارغ کا. حدیث قدسی نے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنیادما زما بندہ دا خپل عبادت زما دا عبادت دا پارا دان فارغ کا، پزور زان فارغ کا. وقت در سر نہیں، وقت اباسا. نن منگوئی وقت را سر نشتا، تلاوت تکینا وقت را سر نشتا، ذکر و اذکار تکینا وقت را سر نشتا، دین زدکا وقت را سر نشتا. او چکل زمائی عزت مندو دا اللہ دا طرف نا گریف راشی، بے وقت مشتا، بے ٹیم مشتا، بے فارغ ہم دے، بے غواری چگی وئی اللہ صحت راکا چلا شمتا پخلاکم. اللہ ما دا دی کٹ نکوس کا زبتا پخلا کوما، اللہ تا صبروغا کوما. بے بتا چگی وے چلا جنازی پا تختری واچی، ستادا چگی، ستادا سورا، ستادا غوغا، ستادا لہندی، دا بد انسان او دا پیرین علاوہ تمام کائنات گوری زمائی عزت مندو، لیکن بے وکار نکی. دید وجنہ میں رسول اللہ مبارک کو فرمائل دا فراغت دا غنیمت اگانا مخی دا سنا چتا مشغول شی. ان خلی وقت در سر ختم شی، ٹیم در سر ختم شی، ملک الموت راشی، اسرائیل راشی، ستا پری توڑو باندے لاس کی دی او ستان روح مباسی، پرشتی ور سرئی بازار تری کفن راشی، پا قبرستان کی دل قبر کنستل شروع شی، دا غسل تختر کور ترادن نشی، کفن دی کور ترادن نشی. پا دغ وقت کی بات چگی وے چاہے کاش افسوس چی ما دا اللہ رضا حاصل کرے وے، کاش چی اللہ میں رضا کرے وے، کاش چی اللہ میں خوشحال کرے وے، کاش چی دا اللہ دا رضا دا پارا میں سے کرے وے. نظم عزت مندو نبی علیہ السلام او فرمائل دا فراغت دا مشغولتے نا مخ کی غنیمت اگانا. فراغت مخ کی دا مشغولتے نا غنیمت اگانا. او سلورم نمبر نبی علیہ السلام میں فرمائی مالداری دا مخ کی دا غریبین غنیمت اگانا. اللہ چی تعالی کم مال در کرے، کم دولت دل در کرے دیں، دا مال او دولت زمین عزت مندو دا اللہ نعمت.
نو دا کم نعمت چې الله تعالی درکړی دی دولت یې درکړی دی نو په دې دولت باندې الله خوشاله کا مخکې د دې نه چې ستانه الله دا دولت والی مخکې د دې نه چې دا دولت دې پردی شي مخکې د دې نه چې د دې پیسو مالک بل سړی جوړ شي مخکې د دې نه چې د دې ځمکې مالک بل سړی جوړ شي مخکې د دې نه چې د دې سونا او چاندي او د دې کالی او د دې پټي مالک بل سړی جوړ شي نبی علیہ السلام میں فرمائل دا مالداری غنیمت وګڼه مخکې د چانه د غریبینا الله نعمت درکړي دی الله پہ رضی کا اللہ پہ خوشحال کا اللہ پاک سر سودا کا اللہ سر تجارت کا اللہ پاک پر خپل نعمتون کی انا سوا اللہ سر زمین عزت مندو سودا کا اللہ تدیر کریم ذات اللہ تدیر رحیم ذات اللہ اللہ تو چکم دے مالدار تدوادی مخالفت نے کے اللہ تپخپل میں انتم الفقراء تاسو غریبانانی ہے اللہ ز غریب ما اللہ تپخپل میں واما السائل فلا تنہر چ سوالگر بن رٹی اللہ سوالگر راغل دستا درتا اللہ زما دان نے زما سره چې راسي درنه قبول کا نن زما عزت مندو من داویو چې د الله په نوم باندې ورکړه کی تاوان دی من داویو چې الله لم ورکلا پیسې به کمی شي الله لم ورکلا نعمت بم ضایع شي مال او دولت به ختم شي دا سوچ غلط ته دا فکر غلط ته دا سوچ دا فکر دا غلط سوچ او فکر ده اللہ پاک زمین عزت مند خپل بندہ زمین امتحان پر راولی خپل بندہ رسوا کی نا اللہ پہ بندہ باندې امتحان راولی خو اللہ خپل بندہ نہ رسوا کی اللہ بندہ چکم دے ذل کی نا اللہ پاک دا خپل بندہ شرمی نا خو شرط دا دے چې دا بنده به د الله رب العزت امتحان ته غاړه دی دا به د الله په امتحان باندې صبر کوي دا به الله ته متوجي کیږي دا به د الله نه غواړي دا به د الله رب العزت طرف ته متوجي کوي ځان زما عزت مندو او کو چرته په د امتحان رااله او په دغه امتحان کې د الله ته درنه علاوه بل طرف ته سوچ او فکر راځي نو الله په خپه کیږي اللہ وی بندہ سمائے خالق جزیما مالک جزیما وللہ میراث السماوات والارض ازمکه او د اسمان د میراث خاون زیما نمنګو تاسو به د الله نه غواړو او د دې دا مطلب نه دی چې تا د کچکول نیولې الله تا او لاس وتړه خپې وتړه منګم چې کله مدرسې د بار خبرې ګو کنه روزانہ زمنگ پر سوشل میڈیا پیغام راضی الحمدللہ 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 دا اللہ کرم دے دا اللہ احسان دے خلق منگ سے خپل وس مطابق تعاون کی رالی گی نی پیجنو منگ سر پہ منگ لے پیسے رو لے گی نی سلی دلے نظمہ دے کلی دے نظمہ دے علاقے دے نور تیرا جماعت معلوم دے نور تیرا مدرسہ معلوم دا نور تدا زی معلوم دے نہ شب قدر لی دلے نی سبان خول لی دلے نی چلماری لی دلے دا نی مرکز امام اعظم ابو حنیفہ لی دلے دے نہ رحمان اللہ سر ناستے کری دا نہ دی مدرسی طالبانی لی دلی نی دی مدرسی شاگردان لی دلی دی محض للہ پی اللہ سر سودا کی اللہ دا مولا پی جنما اللہ خو غواړي استا پنومی غواړي اللہ غواړي استا پنومی غواړي اللہ غواړي استا پنومی غواړي او یا اللہ تا پنوم باندې اوغتل زی ورکوما الحمدللہ دا اللہ کرم دے دا اللہ احسان دے دا اللہ رب العزت خیګړه دا چکار روان دے او الحمدللہ تاسوی نہیں مونږ دا اللہ ناراضی پا 2 اکتوبر 2025 دا اکتوبر میشتا دویم تاریخ تے 2015 دے دا اکتوبر دا میشتے دویم تاریخ تے
د جمعرات ورځ دا موږ په دغه ځای کې پروګرام وکړو څنګه بنیاد هم کېښود. نن الحمدلله د یو طرف بنیاد وشو، هغې باندې د کاڼي ډي پي سي وشوله، بل طرف ته بنیاد کنستلی شوی، څه ناڅه کاڼې راغلی، هغې له به انشاءالله شګم راشي، سیمټو انتظام به هم الله وکړي، کوي به الله، کوي به الله. او ورسره دو ټنه سیخ رالی، 30-40 هزار خښته رالله، نوره به مزید الله راولي. دا د قلا انتظام به هم الله وکړي، دې قلا کې به ګیټونه لګو، د هغې ګیټونو انتظام به هم الله وکړي. د الله نم تمه ده، امید هم دی، نا امید نه یو په خپل رب باندې. زما عزتمندو موږ د الله نه ډېر خوشحاله، د الله نه ډېر راضي یو. الله ډېره د کرم معامله دې کړې راسه، الله ډېره د احسان معامله دې راسه کړې. الله چې سم درته ویلي دي، الله تا زمونږ د دې ګیرو د پټکي لاس ساتلی دی. الله نو غرض مې نه خبرې دا دی، مونږ ته دا بعضې خلک په دې کمنټس کې ووایي وی یاره دا سوال حرام دی، دا سوال حرام دی. اواره سوال، اواره سوال، اواره سوال. الحمدلله 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 سوال کو هر ورځ کو، هر ورځ خو څه کوي چې هر ګنټه د الله د دین د طالبانو د پاره سوال ته ضرورت رالی. د الله په ذات مې قسم وي چې هر ګنټه به د الله د دین د طالبانو د پاره سوال کو، شرمېږو پې نه. د الله د دین طالبانو د پاره، د الله د ملمنو د پاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملمنو د پاره کومنټ کې 15 کرته سوال کول وخت رالی، د هغې د پاره به کوو. که زمونږ باندې چاته خیر رسی او هغه سړی زمونږ سره نه لګي، هغه سړی چې مونږ یې بدي شو، هغه سړی چې مونږ ته کنځلې کوي او په مونږ باندې د هغه کار کېدو او راته ووایي چې یاره دې پلانکي ته راله سوال وکړه، د خدای په ذات مې قسم وي چې هغه سړي دپاره چې زما مور کندي، زما خور کندي، هغه دپاره به هم سوال کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی، زما د محبوب علیه السلام امتی دی. دا امت رسول الله ته ډېر ګرانو، د دې امتی د الله رب العزت د نبی په زړه کې د دې دپاره ډېر محبت و. اوس کو زمونږ په ذریعه باندې د الله د نبی د امتی په زړه کې، د الله د نبی په زړه کې د الله د امتی دپاره ډېر قدرداني وه. د الله د نبی او د الله د نبی په زړه کې د خپل امتی ډېر محبت پروت دی، ډېره قدرداني پرته ده. نو که زمونږ د په زړه کې، زمونږ په زړه کې او زمونږ په وجه باندې د رسول الله یو امتی ته خیر ملاویږي، نو انشاءالله کوو. دا بعضې ملګري مونږ ته ووایي هلکه هر وخت سوال، هر وخت سوال. نو سوال کول زما عزتمندو د ځان دپاره، د ځان دپاره چې د انسان حاجتي بیم سوال چې کوم دی زما عزتمندو حرام نه دی. خو موږ د ځان نه مفتین جوړ کړي، بس هر یو سړی مفتی دی، یو سړی حاجتمند دی، یو سړی ضرورتمند دی، د هغه حاجت دی. او بے دا عمل خود رسول الله دی چې حاجتمند براله، رسول الله به د حاجتمند دپاره په خپله سوال کو. په جماعت کې هم د حاجتمند دپاره سوال کړی، د یتیم دپاره هم سوال کړی دی. نو غرض مې د خبرې دا و زما عزتمندو، دا مال چې الله موږ او تاسو له راکړی، دا د الله رب العزت زما عزتمندو امانت. ډېر خلک داسې دي موږ نه پیژني. ما تاسو ته غرض د خبرې دا و چې الحمدلله زمونږ د مدرسې کار روان دی، څوک ښه وایي څوک بد وایي، کار هم ورسره نشته، څوک پې خوشحاله دي څوک پې خفه دي، کار هم ورسره نشته. معامله د الله سره ده، د هر چا معامله د الله سره ده. یو سړی وایي زه الله سره سودا کومه، تجارت کومه، د آخرت د ښایسته کېدو فکر کومه، د خپل قبر د ښایسته کېدو په فکر کې ما ځان له دا سودا کومه. بس سودا مې وکړله. هغه سړی د دې نه دی، هغه سړی دې مدرسې ته نه راځي،
دا غسړي بچی دی مدرسې ته نه راځي خو دا الله د پاره سودا کی ابل ورځ چې کوم دی حضرت علی امیر صاحب راتوی عبدالولی امیر صاحب په دې کارخانو کې یو مرګره دی هغه وایي چې مولوي صاحب سره ملاقات کو ورځو او به ما دوی چې مولوي صاحب ما سره لګي پیسې را سره دي دا پیسې چې کوم دی دا به تا ته ملاو شي هغه پیسې الحمدلله پرون موږ ته ملاو شولې اوس هغه سړی د دې جماعت ته نه راځي دلته مدرسې ته نه راځي 50,000 روپۍ راولېږلې دا 50,000 روپۍ دا جی واخلئ اوس داسې به ډېر خلک دي د لرو لرو ځایونو څوک په سعودي کې دی څوک ملیشیا کې دی څوک په قطر کې دی څوک یو ملک کې څوک بل ملک کې دا انتخاب د خدای دی چې د چا پیسې په دین باندې لګي نو نبی علیہ السلام میں فرمائل چې تعالی الله کم دولت درکړي کم مال درکړي دی نو دا مالداری دا د غنیمت وګڼه مخکې رسنا د غریبینه چې سار لوي کاش چې را سره وي چې لګولې مې وي 1 روپۍ دی وي 10 روپۍ دی وي 100 روپۍ دی وي 200 روپۍ دی وي چې دا مې د الله په دین باندې لګولې وي دې یوي روپۍ قیمت د الله په نظر کې با زمې عزت مند ډیر د قجوري قیمت د الله په نظر کې رسول الله میں فرمائی اتقوا النار ځان د اور نه بچ کا اگر چې د قجوري په ټوکړه باندې ولې نه قجوري نه یاد کړی د قجوري ټوکړه یاد کړی دا د دې یو قجوري ټوکړه چې اخلاص سره وي او د الله په نوم باندې ورکې خالص لله په الله با ورکې نو زمې عزت مند د قجوري ټوکړه د دې ثواب د الله په نظر کې د خود د غر نډیر دی او تاسو ته ما ویلو مخکې من ته ویلو په دې عربو کې یو سړی جماعت جوړو هغه دا جماعت سمکه ممزه اخلم دا جماعت په جوړو ممزه دې کې بسوک پیسې نه لګي دې کې بسوک روپۍ نه ورکي هغه د جماعت سمکه وایګستا هغه جماعت جوړول شروع کړل آنشان جماعت جوړي او زمې عزت مندو دا سړی چې کوم نه لګي دي نوکران لګي دي مزدوران لګي دي کار کوي یو سړی زمې عزت مند بالټي ته ضرورت شو بالټه نشتا یو زنانه ورته بالټه ورکو جی دا بالټه والا دا استعمال بالټه استعمال کو جمعات چې کله پوره شو نا سړی خوب بینی یو لوی عالیشان بلډینګ دی قیمت قائم دی میدان د محشر دی هغه بلډینګ باندې لیکلي دی پلان کې تپوس کی دا بلډینګ د چا دی چې دا جمعات جوړ کړی دی اق شانتی بلډینګ دی هغه مخامخ بل بلډینګ دی دا چا دی وې دا بلډینګ خو چې کوم نه چې په دې جمعات کې چا د سره تعاون کړی دا داغه دی دا حیران شو چې په جمعات کې خو ما سره چا تعاون نه کړی ما خو د چا نه سنوي اغستی ما له خو چا روپۍ نه درا کړی چا سیمټ نه دی راوړي چا سیخ نه دی راوړی زمې عزت مندو داراله معلومات کوي خلکو نم د ذهن نوتی بالټه د چا په ذهن کې خو بالټي ته ضرورت ته استعمال کو بس خبره ختمه د خلکو په ذهن کې نه و خو دغه خو فکر دی دغه سلیدلی دی دغه ښکار شوی دی ورته معلومات یو کو چې کله معلومات وکړو یار یو بالټي یو وخت کی ضرورت او یو زنانه بالټي راکړي هغه زنانه پیدا شو ا زنانه پسې ورله ورته وی دا بالټي مال په پیسو راکا وینه دا خو په پیسو نه درکو دارا باندې خرڅ کا قیمت به تعالی خړیر درکما سو قیمت براکی 10 ریال به درکما نه درکوما 20 ریال به درکما نه درکوما 50 ریال به درکما نه درکوما زمې عزت مند یو وخت را لین دا خزه ورتوي زمې عزت مندو چې 1 لاکھ ریال راکې نه درکوم اے بالټه دومره شیخ نه ده ورته وی بالټه دومره شیخ نه ده سودا د بالټی نه ده سودا د جنت د محل ده کم خوب چې تالی دل اخوب مام لیدل ده ما سره د بالټی سودا نه کې ما سره جنت د محل سودا کی محل سودا ده من بنا لله مسجدا دا الله نبی فرمایي چا چې د الله د پاره یو وړو کې غوندي جمعات جوړ کو بن الله له بیتا فی الجنه الله بدد د پاره په جنت کې یو عالیشان بلډینګ جوړ کی یو عالیشان محل به جوړ کی
نو زما عزت مند غرض من خبرې داو مونږ چې د خلکو ته ویو کنه چې هلکه ځان له لږه لږه حصه والا دا یو پوټ واخلا دا 2 پوټه واخلا خښتې ته ضرورت دی خښته راوړه د بازار کې یو 4-5 خښتې والا ځان سره واچوه په دې پوه شې هلته ګزاره کوي دا 5 خښتې زما یو بوری سیمټ دی وسه کېږي بوری سیمټ راوړه هلته ګزار سیخ کې د وسه کېږي یو ټن سیخ کې د وسه نه کېږي هلکه یو سیخ یو دانه سیخ راله راکړه یو دانه سیخ والا 2 دانې والا شګه د وسه کېږي شګه راولېږه ابل اوس مې یو ملګري ته ویل ډېر نږدې ملګری مې دی او ډېر ښه سړی دی ډېر تعلقدار مې دی منونکی هم دی چې کله مې ورته د چا ضرورتمند دپاره خبره کړې ده نو هغه زما خبره یې چېرته غورځولې نه ده او یو وخت کې مخکې دلته په دې مدرسه کې زموږ پروګرام و او د هغې دپاره یې څه لږې پیسې ومنلې چې پیسې ومنلې د جمعې ورځ به زه ورلمه پیسې یې راله راکړلې په هغې کې چې کوم دی 600 روپۍ کمې وې ما ویل دا 600 نور یې م راکړه نه 500 یې راکړلې په ما تله باندې سلې چې کوم دی را نه کړلې ګلی بنده کړله چې ګلی بنده کړه چې زه دلته رالمه نو ما ته وایي مولوي صاحب چې ته د دوکان نه رالې ما له الله یو په 15 نه یو په 7 باندې راکړه وایي ته چې د دوکان نه ووتلې الله ما له د هغې بدله راکړه اقول ناول خو ویل وبشي بیا اخره کې راته وایي چې بس زه نیمه ټرالي نیمه پیسې به زه رقمه نیمه ته راکړې ما چې دا زه نیمه راوړلی شم دا نوره نیمه هم زه راوړلی شم سنبالې ځان څه کېده الله وس درکړی الله توفیق درکړی خدا به د الله خوښه ستا نه شګه به نه خوښه چې کله الله وغوښتله زه به کور کې ناست یم خبر به م نیم ته بیا راولېږي خو د الله به نه خوښه کېدی شي د الله پې رضا نه وي پروا نشته هغه شګې ترتیب به م الله برابر کړي نن یو ملګري راته ټلیفون کړ مولوي صاحب 2 غټې ډمپرې شګه ده زما گاڑی دی دا به دروړي مازیګر به ضرور شي او هغه له ترتیب برابر کې لار کې به تشګه گزاره کی پټرالو باندې بدن نه کې په یو ډمپر کې غټي ډمپر دي اته ته کړي شګه ده نیمه چې کوم نه ټرالي هغه هم دکړه دکا کړلا خدای سمرا وکړي 2 غټي ډمپرو تنظیم وکړو 14 کړي د 200 کړو می ورته ویلو دا غي په واس کې چې کوم نه وختي او کس ویل د ما ګاډي دربش 14 کړي به خدای راولي کول والا ذات الله دی عزتمند مسلمانانو زمونږ د مرګري کله کله مونږ ته نصیحت کوي مولوي صاحب خدای ته متوجه شه خدای ته متوجه کېدل دي خو تش خدای ته لاس نیولو باندې کار نه کېږي چې خدای ته کچکو جوړ کې خدای تیرا کې خدای قادر دی چې درې کې خو میدان ته بروزي منډه به وخی لاس په بخوځي بنچی ته بلاس کې کودان ته بلاس کې د چا جمعات ته ورځي د چا دکان ته ورځي به الله د خلکو زړه کې دا خبر اچي او که تش په دعا کار کېدلې او الله ته متوجه کېدلې او دا چې کوم نه موږ اخلاص دی ته وایو چې بس صرف خدای ته متوجه شه د شپې را پاسه تهجد کا په یخنه کې او 10 چار دامو کا او 2 رکعات منځ کا او به کچکول نسا او به پزان صادر واچوا او سار چې کوم نه ټول شپه د لالهند تیر کړی دا سار چې اوس کا مې بي فکر بایما بیګام خدای سره سودا کړی دا د خدای قانون نه دی نبی علیہ السلام د بدر پشپه باندې الله تکچکون نیول دومره وجړل چې ابوبکر صدیق الله لاله د الله محبوب الله بتانه رسوا کوي د شپې الله ته وجړل او ساره زغره واچولا په میدان کې تور په لاس باندې ولاد الله فتح ورکړه نو دا ځان نه بچ کم نه د وچی شیخان نه جوړوخه نه ځان نه بچ کم نه صرف دانه نه چې پټکې می په سر کو مولا شوما او سند راته ملاو شو استاد پملا اوټه پوله مچزت فارغ شو او فتوا سو لګی چاندا حرام ده سوال حرام ده نو کو دومره تکړه نو راځه خیر دې زما دا جمعات ته نه خمیدادا پته میدادا نمبر په موبایل باندې ار ورځ وېما الکه دا نمبر میره 0334 90 92 545 ته زما اصلاح کول غواړي ما ته ټلیفون کوي مولوي صاحب دا کار دې ټیک نه دی کو زما اصلاح کول غواړي او کو نه صرف ما د شرمولو په نیت لګي نو بس ته پوښو خدای پوښ
ته چې په کمنټ کې لیکلو کې ته چې په کوم دی ما نه چې کوم دی ما د ذلیل کولو د پاره او زما د رسوا کولو په نیت باندې لګی، نو زه برته صرف دومره ویم چې الله دې سره پوه شي، نو خو تاسو نه یم. کو زما اصلاح دی غرضی په جماعت خپه کېږي، په مدرسې خپه کېږي، په پټکي خپه کېږي، په عالم خپه کېږي، په طالب خپه کېږي، مال دې نوم هم راځي، نوم دې ما غستی شمه، کلي ته هم درتلی شمه، دلته به سره کېنم ستا په دې جومات کې برته یم چې مولوي صاحب ته کېنه ما څه خبره وکړه. تا دا لیکل کړي دي، ما سره اوس هم د یو لیکل یو کس چې کوم دی سکرین شاټ موجود دی، یو ملا صاحب دی، ما دلته لاین چلوله اپی لیکل وکړل، وایي ما معلومات کړی د هغه لیکل دا دي، وایي ما تحقیق کړی دی چې دلته چانده لیږل دا فضول کار دی، دوی دا چاندي فضول چې کوم دی استعمالوي. ما ورته ټلیفون وکړم مولوي صاحب څه تحقیق دې کړی؟ تا ته چا ویلي دي چې ما چانده ورکړې وه او مولوي صاحب تللی ولته پې فلم کتلی و؟ تا ته چا ویلي دي چې ما چانده ورکړې وه او مولوي صاحب بیا د جوارۍ پاړه کې ناست و؟ تا ته چا ویلي؟ تا تحقیق کړی دی چې کله ورسره ما خبرې شروع کړلې نو اول یې لږه خشنګي شروع کړله، زما پلانې قوم دی، زه د پلانکي قبیلې سړی ما او موږ چاته دشمني نه پرېږدو، موږ خپل بدل اخلو، ته به څه وکړې؟ ته به ډینګری وکړې، ما دې سم نه کومه، نه ټوپک راخلمه نه کوتک راخلمه، ستا دې کلي ته به درشمه، هغه ستا کلي کې به ستا دې مشرانو ته ویمه چې ستا د کلي دې جومات دې ملا ما ته دا خبره کړې ده، زه راغلی یم خپلې توبې ایستلو له راغلی یم توبه وباسمه، د ده چانده مې خوړلې ده، اوس ورته توبه وباسم چې آینده بیا نه خورم. د شپې دا میسجونه شروع کړل، مولوي صاحب بخښنه غواړم، معافي غواړم، دا کومه هغه کومه، سوال کومه زاری کومه. ما ورته نه سوال ته ضرورت شته وروره، سوال به هم زه کومه، بخښنه به هم زه غواړم، معافي به هم زه غواړم، ځکه چې ما چانده غرقه کړې ده، ته خو د قوم په خیر کې لګې. اخره کې راته یو سپینګیري عالم ټلیفون کویل، مولوي صاحب زما د سپینو ټکو خاطر به وکړي؟ ما سر بانک سر بچی شم، وی زه درته سوال کوم، ما حکم راته وکړه، وی مه راځه، ما نه درځم، وی د هلک به لاس نیولی در ولم، په مرۍ کې به ورته پړی واچوم در به یې ولم. ما نه، د پټکي خاوند دی، مدرسې خاوند دی، تصویر یې راسه شته، شیر کولی هم شمه، د کلي خلک یې پېژنم، د قوم خلک یې پېژنم، استاز یې پېژنم، خو نه. نو زه وایم چې ملا صاحب، حاجي صاحب، امیر صاحب، تبلیغي صاحب، د امت مصلح صاحب زما اصلاح کول غواړي، زما په نمبر ما سره رابطه وساته، او که نه شرمول غواړي نو لګې شه، زور به دې ګورم. یو ستا کار ستا سوچ دی، یو سوچ د الله دی، ولله عزت چې کوم دی دا د الله د اختیار کې دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ډېرو خلکو په موږ پسې ملنډې وکړلې، خنداګانې وکړلې، په دې پوهېږه نه، په لاس څه ور نه رالل، نن زما عزتمندو ته م وکړه، که په لاس څه درلل خوشحاله به شي، څه مقبر ته میلاو شي. نو که زما د اصلاح نیت دي نو زه ورته مولوي صاحب ټلیفون راته وکړه نمبر والا، او که نه ما پرون دا خبره وکړله، هلکه بل پرون موږ ته په دې ایزي پیسه خلک پیسې رالیږي، نو ما ورته ویل لکه هم په دې یو نمبر زما جیس کیش هم شته، په دې نمبر زما ایزي پیسه هم شته، په دې نمبر زما یو پیسه هم شته، په دې نمبر زما واتساپ هم شته. نو ما ورته ویل چې په ایزي پیسه څوک پیسې رالیږي نو په ایزي پیسه نه راځي، البته کو د ایزي پیسې دې رالیږي هم په دې نمبر چې را کم زما 0334 90 92 545 نمبر دی، په دې د ایزي پیسې نه رالیږي او پراس پیمنټ یې رالیږي نو راتلی شي ورته، که په دې نمبر جیس کیش ته رالیږي نو راځي ورته، که په دې نمبر یو پیسه ته رالیږي نو راتلی شي ورته. او دویم په دې باندې واتساپ شته، ما ته واتساپ وکړه، د سکینر ویډیو شته راسه، سکینر به در ولېږم، ویډیو به در ولېږم، په هغې راولېږه، بینک اکاؤنٹ به در ولېږم، په هغې راولېږه. نو څوک وایي هلکه دکانداري شروع کړې، څوک وایي محتاجو لی ورکوي، حاجتمندو لی ورکوي. نو د الله بنده دا په دې مدرسه کې چې دا 40 50 کسا 100 کسا 200 کسان ناستې دي، دا حاجتمند نه دي؟ دې کې تا چېرته د نواز شریف زوی لیدلی؟ دې کې چېرته د زردالو زوی تا لیدلی؟ دې کې د ټرمپ زوی تا لیدلی؟ دې کې چېرته تا چې کوم دی د دې زمونږ د دې وطن چې کوم دی چېرته د وزیر اعلی زوی لیدلی؟ خو ټول چې کوم دی زما په شانتې څوک د چولو والا بچي دي، د چا په کور کې به روټۍ وي، د چا به نه وي. دلته مدرسه کې سبق وایي،
اکثریت 99% په مدرسه کې غریبانان دي. 99% یو کس کو چرته مالدار ای اب ای ګینه دا ټول غریبانان دي، دا ټول حاجتمند دي. دا حاجتمند چې په دې مدرسه کې روټۍ خوري، دا په دې مدرسه کې شپه کوي، دا چې په دې مدرسه کې وخت تیری، دلته پکې ته ناسته، دلته قرآن زده کوي، دلته علم زده کوي، دې کې یتیم هم شته، دې کې یسیر هم شته، دې کې غریب هم شته. په دې مدرسې په استادانو کې داسې استادان شته چې د هغوی په کور کې د ډوډۍ درک نه لګي، غریبانان دي. ستا 100 روپۍ دا چې ته راولېږي د غریب په کار رالیږ، هغه غریب ته روټۍ ملاو شي، هغه غریب ته د ملاستې ځای ملاو شو، هغه غریب په کیت هم سملاسته، هغه بلب ته هم سملاسته، هغه ته سار کې ګرمې اوبه هم ملاو شولې، هغه قرآن هم وسه زده کو، حافظ هم جوړ شو، عالم هم جوړ شو. یو عالم چې په سر یې پټکی دی، یو عالم چې زما عزتمندو 12 کاله پردۍ وظیفې خوړلې ده، هغه عالم زما عزتمندو دلته کېناستو، جامې سپینه اچولې ده، سوال کولی نشي، بازار کې مزدوري کولی نشي. ما ته بله ورځ یو ملګري ویل یاره ډېر ښه سړی دی، ډېر مینه ناک سړی دی، د عبدالله شاه را سره ما ته ویل یاره مولوي صاحب ویل چې کوم دی دا تاسو چې کوم دی بس جومات کې ناسته ویل په دې یوازې کار نه کېږي، ګپې لګوه راسه مدرسه کې یوازې په ناسته کار نه کېږي. ما ورته ویل سبا نه به راځم، تا دلته کور یې شروع کړی دی، مزدوران ورسره دي، ما زه به مدرسه پرېږدم، جومات به پرېږدم، خو ستا دې په خدای قسمي چې ستا په دې ځای کې به ټاټکی چلوم، ما به پرېږدي ټاټکي چلولو ته. نه استاد په تا ټاټکی نه چلوم، نو ما ټاټکی دې زما باندې پیرزو نشي او پټکی دې په سر زما نه دی خوښ، نو څه وکړم؟ نو نه مې ټاټکي ته پرېږدي او نه مې پټکي ته پرېږدي، څه به کوم؟ ته راته ووایه. خو یا به پټکی مې په سري یا به مې ټاټکی په سري. نو ما ته چې نه ټاټکی غواړي به او نه به پټکی غواړي، نو خامار یې خاورې به خورم. نو چې په دې جومات کې ناست دی، مدرسه کې ناست دی، استاد دی، ستا بچي ته قرآن هم ښیي، مونځ هم ښیي، کلمه هم ښیي، او ستا د چاندې نه هغه ته 100 روپۍ میلاو شوې چې په دې خپلو بچو له وړی اوسه. دا ښه خبره نه ده، دا غریبي نه ده، دا فقیران امداد نه لري غریبانانو سره. دی وایي چې نه جي ګل چاحت له پیسې ورکا، دی وایي نه جي دغه له پیسې ورکا، ډولفین له پیسې ورکا. دا جي ډېر غریبانان دي، ډېر غریبانان دي جي، دا غریبانان دي، فقیران دي جي، مسکینان دي جی، دغه مسکینانو له ورکوي جی. دا پتن کې چې پتن چې کپړې نشته ری، پتن کپړې نه پرېږدي، دوی له ورکوي جی. دا غریبانان او خواران او فقیران. دا غریب تعریف خو ما ته وکړه چې دا غریب ستا په نظر کې دی څوک، دا فقیر ستا په نظر کې دی څوک، دا مسکین ستا په نظر کې دی څوک، دا یتیم ستا په نظر کې دی څوک، دا یسیر ستا په نظر کې دی څوک. اول خو راته یتیم تعریف وکړه چې یتیم زه وپېژنم کنه. یو غریب تعریف راته وکړه چې دا غریب څه ته وایي، دا فقیر څه ته وایي، دا مسکین څه ته وایي، دا بېوسه څه ته وایي، دا کونډه څه ته وایي، دا بوډا پلار چې بېوسه دی دا څه ته وایي؟ ته خو ما ته لږ ووایه چې زه یې وپېژنم. خو که مولا له څوک ورکوي، نه جي بس مولا له مه ورکوئ جي، مدرسې له مه ورکوئ. په دې مدرسه کې دا 80 کسان چې لګې دي، ستاسو د کور نه ورته رزق راځي. دې کې یو طالب ما ته وښایه چې دا مالدار دی، یو طالب چې دا دلته پراته طالبان دي، یو طالب څوک ښودلی شي؟ د دوی د پلار د پښو کې امتیازان کتلی؟ په دې مدرسې په طالبانو کې د زه هغه طالب ښودلی شم، د خدای په ذات مې قسم وي چې کور نه راځي په خوړه کې شګه راغونډه کي خرڅ یې کړي په هغه کرۍ باندې راځي. دا غریب نه دی، نه ده په کور کې دلته کو چېرته 100 روپۍ چا ورکړي دي، والله بالله د خدای په کور کې ناست یم، په منبر رسول ناست یم، کو دلته 100 روپۍ چا ورکړي دي، دا پیسې کور ته لېږلي، پلار مې بیمار دی، مور مې بېوسه ده، خور مې بېوسه ده، کور کې به د ورو درکې کو به نه وي، زه دلته راغلی یم سبق وایم، دا د دې ځینې طالب پیسې کور ته لېږي. دا اصل دی، دا آسان کار دی. خو زما عزتمندو صرف او صرف د دې دپاره چې زموږ دشمني د قرآن د طالبانو سره ده، د جومات سره ده، مدرسې سره ده. نور هغه یو خپل کلي چم ګاونډ کې غریبانان له ورکوي، کونډو له ورکوي، او دغه کونډو له ورکوي. په دا کومو کونډو باندې تاسو ډېر مهرباني یېږي، په دې ملنګانو په دې کونډو باندې تاسو ټول ډېر مهرباني یېږي. هلکه دا دومره دنیا ده، وایي دلته لږ شانتي لږ خلک دي، دلته لږ دي. هلکه د خدای مسلمانه موږ له به چېرته په زرو کې یو کس راکوي، دا نور چې کوم دي دا دې کونډو له ورکوي، چا منې کړي دي؟ چا ورته ویلي چې مه ورکوه؟ چا منې کړي یې تاسو؟
چانه تویل چلے کہ زکات صرف مال راکا مدرسې لا غریب له مور کوا زرته اوسم ویم چې مال اوسم په دې وخت کې څوک زکات راکي والله چې ما ته وای اما تو یو بزنو کې د قران محبت پیدا کی د علماء محبت پیدا کی د دیندارو محبت پیدا کی الله دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.